له جګړو ستړي دغه وګړي په تورتمونو کې د خپلو ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره د رڼا په لټه کې دي. د وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د لرې پرته کلي ګربت په یوه څنډه کې د دې کلي خلک دغه ښوونځی په خپل شخصي لګښت رغوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره د ښوونځي ودانۍ نه لري او د کلي په منځ کې یوه زړه کلا کې چې څو ځله یې د زیاتو بارانونو له کبله پر ماشومانو د بام چت هم لوېدلی زده کړې کولې. په هغه کې موږ ډېر پاسپورت یو د دوی هم دا کار کړی و چې مجبوره شوي چې په داسې په بېسوادۍ کې پاسپورت یې چې په آخر اندازه دا کارم په دوی شروع کړی دی. نو موږ غوښتنه لرو هم د دولت هم د مؤسساتو نه که د موږ سره دغه کمک همکاري وکړله د ارتباط هم موږ خوشحاله و هم به الله خوشحاله وي د وړکي کندې وي چې خدای پاک یوه ځای تر سره ورسوي. په موږ خو تېره شوله چهره کمال وادي تېر شو. دوی وایي په تېرو 20 کلونو کې د دوی سیمه جګړو سخته وځپله خو له دې سره سره تر اوسه حکومت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې او په ځلونو یې ورته د دې ښوونځي د جوړولو لپاره وړاندیز کړی خو هیڅ راز اقدام ورباندې نه دی شوی. موږ دغه مکتب په دغه شروع کړ چې څو د انقلاب غلی دی افغانستان کې موږ ته دولت هیڅ مخه نشته د اول نه تر نن ورځې پورې موږ د ماشومان په سپیلیال کې په داسې کور کې وو چې 2 ورځې چت پیر کېناستو الله پاک وسات. موږ په خپلو مټو دغه مکتب ته شروع وکړه په کونډه په یتیمم پیسې ورته ټولې کړې. ته دغه زموږ سواله که ذاتي د موږ هېڅ ته هغه نشته طاقت ذاتي نور نه لرو نه په کونډه نه په یتیم نه په هغه ته دغه زموږ ورسوه. اوس موږ ولاړ ځالې ځالې کړو په عربو تمام هغه کړې ده ایران تمام کړې ده او دلته هم کوم معلمان دي دغه معلمان نه موږ معاش کټ کړی. د دې ښوونځي مدیر وایي چې د ښوونځي د رغولو لپاره یې د کلي له اوسیدونکو او هغه خلکو چې په بهر کې دي د مرستې غوښتنه وکړه او چارې یې د هغوی په مرسته تر دې ځایه را رسولي دي. کوم تعمیر چې تاسو په باکګراوند کې وینئ دا د غازي تاج محمد خان منځني ښوونځي تعمیر دی چې په دې ښوونځي کې د لومړي ټولګي څخه تر 9 ټولګي پورې 1580 تنه زده کوونکي په زده کړه لګیا دي. موږ د دې ښوونځي د تعمیر لپاره داسې تصمیم ونیوو چې په تېر کال کې موږ په یوه کور کې اوسېدو د کلیواله ښار کړل شوی و. د هغه کور کوټې خامې وې زوړ کور و وړې وړې کوټې وې هغه برانه وغورځولې. نو بالاخره د شاګردانو د والدینو یوه شورا لرو د هغو سم 2-3 ځلې مجلسونه وکړ تر څو د خپلو بچیانو د سالمې ښوونې او روزنې په خاطر یو ځای ورته جوړ کړو. نو د هود په میاشت کې په 21مه نیټه د تېر کال 1400 کال د هود د میاشتې په 24مه نیټه دې نتیجې ته ورسېدو چې دغه مځکه چې د تعمیر دپاره د مکتب دپاره وقف شوی یو ځانګړی شوی په دوی کې د شاګردانو لپاره ځای جوړ کړو. د کلي مشران اوس په دې تمه راټول شوي چې د دې ښوونځي د پاتې چارې د بشپړېدو لپاره پیسې پیدا او ښوونځی ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. شغلم لاله کارونه خو د موږ تاسو ته 2000 رسېدلي دي تقریبا په 40 ته 50% پورې کارونه کړي دي. نور نو چات او کانکریټ ته هغه آماده دی تعمیر او مالی مصارف هم دا دي کله یې ممر و لټول هم دغه څه شی چې په بودېدل هغه هم پیربود کله او هغه څوک چې په ایران کې مسافر دي په عربو کې مسافر دي هغه هم خپله واسه ټول ورسه وکړه. نور دا کارونه هم ډېر وځنډېدل تقریبا 3 او کېږي په تعمیر کې کار نه دی شوی. نو موږ تاسې باید یوه غمه وخورو زوتیا واویم یخ کېږي وخت تېرېږي چې دغه پټ کړو تعمیر. نو څه رقم کولی شو چې د دوی دپاره مالي امکانات برابر کړو او شی ورته آماده کړو کانکریټ کوی ګاډر پاچوی دستک پاچوی که چېرې موږ د تاسو امکانات نه وي نو مجبوره یو دغه دستکو باندې اکتفا وکړو دا چې څه رقم ته باید وکړو. بندگی کوشش به وکړو خدای مهربانه دی چې کانکریټ کې وچو هغه خرڅ شي. خدای مهربانه دی چې موږ څخه خلک کمک وکړو که د تر اوسه چې کړی باید دو خدای ته امید لرو. په دې نیمه کاره ښوونځي کې اوس هم د دې کلي تنکي ماشومان تر سره لمر او د باران تر څاڅکو لاندې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او زیاتوي چې د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او هیله لري چې د ښوونځي پاتې چارې هم ژر تر ژره بشپړې شي. دته ډېر خوشحاله یم نه هغه موسسه مرسته وکړه نه د دولت وکړه د موږ پلارونه په خپله مټو هغه اوخته شول مکتب یې ورته جوړ کړو. اوس ورسۍ نه لري چت نه لري ورونه نه لري د ګرمۍ د لاسه زده څه هغه
مریضان یو وخت. کتابونه څنګه دي؟ کتابونه هم شته؟ نه کتابونه لرو، نه کتابچې لرو، کلمان هم نه لرو. دوی وایي د جګړو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو او دغه راز په هغه بله ودانۍ کې څو ځله ورباندې د ښوونځي د بام چت لوېدلی خو چاته پکې زیان وانه وښت. دا تازه جوړ شوی هغه مخکې په بل مکتب کې اوسېدو زړ وو چې یو هغه ولوېد او سیم په شیندې کې مړه وو. چاله یو چاتره هغه ورونه ورسته یې نشته دي. ګرمین کې نن ښه ډېره زیاته شوې ده چې دا ځنې داسې کې هغه کې سپراک کوم ځنې کې ضعف شي داسې کې. دوی له حکومت او نورو خیریه بنسټونو څخه د کتابونو، کتابچو او نورو موادو د مرستې غوښتنه کوي او وایي چې تر اوسه ورسره هیڅ راز مرسته نه ده شوې او اوس نور خپل وس او طاقت هم ختم شو او نور وس نه لرو چې باید د موږ جوړ کړو او د حکومت نه مې دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړو او بالاخره د موږ کتابونه هم چې دي کتابونه نه لرو، د کتابو کمی هم لرو. د دې ښوونځي ښوونکي هم د ودانۍ په جوړېدو سره خوښ دي او وایي چې د ودانۍ په نه شتون کې د زده کوونکو لپاره زده کړې کول خورا سخت کار دی. موږ په دو مکتب کې چې تقریبا 12 کاله کې د مکتب ته راغلی یم خو په دو کې موږ ډېر مشکلات تیر کړي دي. ګرمۍ، یخني، وریا، دا ټول سم حتی جنگ حالت به چې و مرمۍ به دلته راتللې ذاتي به موږ په درس به ډېر اخلالېده په ضمن کې به دا ځای ناست وو یا به لیارې غاړه وه یا به مثال نور خلک به تېرېدل ذاتي بلته به د شاګردان به درس به مې اخلاله کېده اس یعنې امن فضا موږ نه لرله. په افغانستان کې ډیری ښوونځي ودانۍ نه لري او یا هم د وروستیو جګړو له کبله زیانمنې شوي دي او تر ډیره د سنګرونو په توګه ترې ګټه اخیستل شوې ده. د غازي تاج محمد خان منځنی ښوونځی چې د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په لرې پرته غرنۍ سیمه ګربت کلي کې موقعیت لري. اوس مهال پکې 1580 زده کوونکي په زده کړو باندې بوخت دي. د دې سیمې د اوسیدونکو په خبرو کې تاسو واورېدل چې تر دې وړاندې د دوی ماشومانو په ډېرو ړنګو ودانیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او په ګډه سره د دې کلي مشرانو دا تصمیم ونیو چې په خپل شخصي لګښت باندې د دې کلي د ماشومانو لپاره دغه ودانۍ ورغوي. احسان الله کریمي، CMG، د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ د ګربت کلی.